ای څه به کوې دین محمده کړکۍ ته درغلی یالی دروازې ته درغلی لالا یاره ماله خرڅه راکړه یاره نسته یاره خرڅه راکړه زه ځم بازار له اله لالا ای څه په راوصلو لکه وینې دا سل پۍ در واخله سل پۍ نه غواړم هسپتال ته یوسه بچو ولاکه دې بیخي یوسم زه د ګیمه څه ایستلی یم ولاکه دې بیخي یوسم ښه دی چې مړ سې ای څه به کوې دین محمده یاره دې مې دغه یوه جوړه چې وټي دغه نیسي څوک یې راڅه غلا نه کړي لیده دونه په چې وټو بیرېږي بیا ولې د بل ودو ته راځې خدای دې خواره پورته هلکه دین محمده چیش کوې چې لوړ ګورې نظر محمده دا جاز څنګه الوزېږي دا خو په ماشین الوزي دا ماشین بیا چیش دی انجن ده یاره ماله مې یوه انجن راولګوه زه به م الوزېږم یاره دا ښه دی چې حکومت په اوسن باندې ټکس نه دی لګولی په خدای یقین وکړه کنې ما به هر کال په کروڑاو روپۍ جمع کولې یاره ته ولاړ زه خدای دې خوار نه که ستا نو بیا کله د سلمان خان ځواني وله هلکه دین محمده ولې دی پریشانه یاره یاره دا د زما یو انډیوالو لولې 10,000 روپۍ راکړه زه پلاسټیک سرجري په کومه اوس یې مخ بدل کړی دی زه بیا څه نوم نه پېژنم دا موبایل مې پیدا کړي دا زما دی دا زما دی یا دا زما دی وایه خو د موبایل پوښ دی لاله چم ډېر بده بلا دی روغ سړی یې توت ته پر لا 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 چیش دی ما ته خشن ټاټ را جوړ که خشنټه شناخته کارت دا زما هغه در سره واخله دا در سره ګرځه او زما او ستا فرق نه کېږي لالا زما او ستا خشن ټاټ کې ډېر فرق دی ولې ستا نوم نظر محمد دی زما نوم دین محمد دی هلته ورته وایه ورته یې زما هغه نظر محمد دی نو څه فرق یې دی یا لالا ما ته خشن ټاټ را جوړ که نو هم فرق یې نسته اوس په دغه ګزاره کوه نو صحیح دی لالا خلک مې پېژني زما او ستا په زبان کې فرق دی وای رښتیا ستا فلټر خو کچره اخیستې ده ستا فلټر کچره اخیستې ده ګاډۍ دې میس کوي زما ګاډۍ لږ بیداره ده بس صحیح ده چې در جوړوم بس ته بېغمه شه بس ته چې وایې دلته به ما شته د کار نوم در جوړ کړی خدای دې خوار نه کوي یوه ګنټه کې یوه خبر نه شي کوي ځه شاباس خپې وباسه